راځو د بل اورېدونکي پوښتنې ته. محترم رحمت الله ورور د فرات څخه پوښتنه کوي د سر خریل سنت دي او که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. داسې مسله مو وپوښتله چې دا مسله موږ تاسو ته جواب درکړو نو بښنې. یوه هغه خبره چې په حدیثو کې راځي چې هغه پر خریل سر د رحمت وي، هغه د عمرې څخه یا د حج څخه په پاکۍ کې خبره ده. نفس د سر خرول وسون پرېښول څنګه دي؟ دغه کتابونه راولاړېږي پر دغه دي چې وایي سر خرول سنت دي. رد المختار پنځم ټوک 288 دا چپه لاس په تورې رانقل کوي. عایشه طهطاوي پر د المختار صدرم ټوک 203 صفحه وایي سر خرول سنت دي. فتاوای هندي پنځم ټوک 350 صفحه دا وایي سنت دي خرول د سر. عایشه طهطاوي پر مراقب فلاح دا بله ده په دا یو ټوک د 515 صفحه کې هم دا وایي. فتاوای طاهرخانیه هم په 13 ټوک 212 صفحه کې. موسوعه فقیه هم په 13 ټوک 95 صفحه کې. ګورئ دا دغه کتابونه دا وایي سر خرول سنت دي. خو دا صحیح خبره ده یا؟ ګرانو محترمینو، سر خرول جایز دي بلا کراهیته، مکروهوالی نشته پکښې، خو سنت سنی دي. درې دلایل لرو، درې دلایل. اول دلیل دا دی بخاري په 2 ټوک 886 صفحه کې هغه دا وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنې درلودې. هغه چې سنې درلودې هغه وروسته خبره درته کوم. دغه رقم په صحیح مسلم 2 ټوک 258 صفحه کې دا سنې درلودې. شمایل ترمذي په 3 صفحه کې چې رسول الله سنې درلودې. سنن ابي داود په 2 ټوک 223 صفحه کې هغه دا دی كان شعر رسول الله صلی الله علیه وسلم الى انساک اذنيه انا عائشه قالت كان شعر رسول الله صلی الله علیه وسلم فوق الوفره ودون الجمعه. او دا رقم په سنن نسائی 2 ټوک 240 کې دا ګد د حضرت انس صاحب سره روایت دی. دا رقم په مغنی کې د ابن قدامه جلد اول 88 صفحه. درې وجه ځکه نو اوله دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په ټول عمر کې سر یوازې په نسکو کې خرولی دی. یعنی اصلي دی د حج سمار شوه دوه عمرو ته راغلی کړي دي، خو یوه عمرې ته چې راغی پر لارې بند سو هم خو د هدیه راوستلې وه نو بیا ځان حلال کړي. نو 3 باره عمرې شوې، یوه عمره بیا په دغه کې وکړله په حج کې. خیره د حج په عمره کې خو حاجي کرامو د اختر په ورځ ځان حلال کړي، نو یو په حج کې ځان حلال کړي په 3 عمرو کې. نو چې دا سوله یوه عمره د حدیبیې وه، یوه عمره د قضا وه، یوه د جنانې سې وکړه. په دغه 4 واره د خدای د رسول سر خرول ثابت دي، نور د خدای د رسول سر خرول ثابت نه دي. یا نو که سنت ته وایي د الله رسول خو سنت د خدای رسول بې نسکو ماشه وه دا سر نه خروي، سنې پرېښوی. دوهم په صحابو کې 1,000 صحابه تېر شوي دي، د ګوتو په شمار صحابه دي چې هغو سرونه خرول، نورو سنې پرېښول. دریم نبی علیه الصلاة والسلام بارک یو حدیث ووایه ورکه چیرې یو ځای په ټول بدن کې په غسل کې د جنابت یو د وریښته قدر ځای یا سړی لاس یو ستن پرېږدي دونه ځای پاتې شو دا په دوژخ سوځي. حضرت علي کرم الله وجهه باره سر خروي، چې خروي یې باره من ذلک عادیت رأسي من ذلک عادیت رأسي 3 وارې مکرروي. وایي په دغه وجه زه اوس سر خرومه، د دغه وجه زه سر لنډومه چې نبي علیه الصلاة والسلام بارک دغه وویل چې په غسل کې راسه پاته نه شي بیا و د دوژخ په اور سوځي، تذکروټه به سوځي. ګران محترمینو، نو که چیرې سنت سر خرول وایي حضرت علي ولې عذر پر وغوښتی؟ نو که دا د عذر یې پر وغوښتی چې زه دا خرویم، خپل وجه وویله چې د دغه وجې خریم کړی باید نه مې وایي خریم. دا 3 خبرې شوه د دغه 3 خبرو په وجه باندې نو غوږو ته نیسئ. دا حدیثونه درته راغله، د هغه رقم تکمله د فتح الملهم په 4 ټوک 324 صفحه کې چې سر پرېښول نه سنې پرېښول سنت دي. مرقات المفاتیح 2 ټوک 114 صفحه. او د هغه رقم په مرقات 8 ټوک 258 صفحه. د هغه رقم په فقه اسلامي وادلو 3 ټوک 514 صفحه. او د هغه رقم په فتاوای محمودیانو 9 ټوک 415 صفحه. فتاوای دارالعلوم دیوبند په 14 ټوک 212 صفحه. عوام کې مسائل او انکحال په 8 ټوک 319 صفحه. دا په دې ټولو کې دا وایي چې دا بالکل سنې پرېښول دا سنت دي. نو اوس ګرانو محترمینو، سنې پرېښول سنت شوي، په دې خبر نشته. لیکن سنې بیا تر کوم ځایه؟ سنې خپل په کور کې په 3 قسمه دي، یوه وفره ده او یوه لیمه ده، یوه جمعه ده. دا وفره دغه ته وایي چې د غوږو تر هغه لاندې خوا تر دې بیخو پورې وي یوه لیمه ده چې د غاړې تر نیمه یې وي، یوه جمعه ده چې غوږو ته ورسېږي یا تر غوږو تېر شي.
د نبی ګوره دا لفظونه خو دغه لفظونه دي ګاه وخت جمعه په معنا د نفس وریښتیا د راشي نو هغه ته څه کوي خو اصلي دغه نومونه دي اصل سنت وفره د رسول الله وفره د رسول الله د ډېر وخت لپاره وفره پرېښول وفره هغه دا چې د غوږو تر بیخو دغه څونې دي او دا نور څونې چې یا تر غاړې ته نیمه کوي یا تر پایه کوي هغه د نبي علیه صلات وسلام مبارک څخه چې پاته شوي دي نو هغه ډېر ځله د نه خلاصیت په وجه چې دی په سفرو کې و لکه دی چې به جنګ ته تللو خو د اوښانو سفر و ډېر وخت به جنګ واخیستې څونې به دلته راتې پس که په سنت برابرې وې هغه به شل شپې میاشتې تېره شوه دوې میاشتې به تېرې شوې پخوا د هغه چې و د اشانو دا وسایل هم هر ځای نه برابرېدل دوی چې به دا خوا سره راغی هغه به قرار څونې دغه ته رسېدلي وي چې وږو ته به رسېدلي وي که نه اصلي سنت هغه وفره ده خو د امام جایز دي تر وږو هم جایز دي خو ښه خبره دا دی سړی پر وفره باندې پرېږدي دا یې بله خبره دا ده چې کوچني هلک ته هغه د سر ورخرول کېږي د زمانې د فساد په خاطر او بل د تربیت دپاره دا مې د عبدالفتاوا صدرم ټوک 240 صفحه او فتاوا یې دارالعلوم ذکریا اووم ټوک 319 صفحه فتاوا یې عبدالرحمن اووم ټوک 490 صفحه او حسن الفتاوا اتم ټوک 1 صفحه دا ټول مو درته وویله چې څونه پرېښول سنت دي خو په دوی کې افضل یې دا دي چې هغه څوک وفره وي یعنې د غوږو تر پای وي او کشر و له غرزنې او دغه ته به څوک څونې نه ورپرېږدي هغه د تربیت په خاطر دې وخروي او بل دا دی چې زمانه د فساد والله سبحانه ډېره